د پسرلي په راتګ د هیواد سمسورتیا او د چاپیریال د لا ښکلا لپاره په میدان وردګو ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د یاد ولایت مسؤلین وایي د چاپیریال ساتل د ټولو دنده ده او اقلیم ته په کتو باید نیالګي کینول شي. زیاتوي په دغه ولایت کې به شاوخوا 1 میلیون نیالګي کینوي. ټول ولایت په خلکو باندې کاغه د امارت اسلامی یعنی د حکومت په چوکاټ کې وي او که غیر چوکاټ کې عام ولس او خلک وي، ټولو څخه مو دغه امید او دغه تمه ده او دغه مو ترې تقاضا او غوښتنه ده چې بوټي کېږدو باید تر اخره پورې موږ د دې نظارت او پالنه وکړو. په پلان کې لرو چې سږکال د ولایت په سطحه باندې د چاپیریال ساتنې ریاست، د ښاروالۍ ریاست، د کرنې ریاست په ګډه همکارۍ باندې د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو. د دغه ولایت اوسیدونکي راتلونکی کال د اوبو له پلوه یو بډایه کال بولي چې د چاپیریال د ښکلا لپاره به ونې کینوي او ډاډ ورکوي چې ښه پالنه به یې هم وکړي. نیالګي کینول خو د وطن لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده او د هېواد آبادي ده، نو د موږ منطقه د موږ هېواد ورسره سرسبزه کېږي. او ما خپل تصمیم دا نیولی چې ښې ښایسته څو قسمه ورایټیګانې وکرو او استفاده ځینې وکړو او جامعې ته یو ښه عاید لاسته راوړونکې کرونده مساعده کړو. واورې بارانونه مشکل په وسولې زیات بشو، نو هېوادوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې نیالګي ونې کینوي چې زموږ وطن سمسور شي. د یاد ولایت مسؤلین او عام وګړي له ټولو هېوادوالو غوښتنه کوي چې د هېواد زرغونتیا لپاره یوه ونه د ځان او یوه د هېواد لپاره کینوي.